لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی دا هماشون نما جوړ کړی یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور په تختم لشي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څومره لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپیره د الله تعالی د هغه نعمت په وطنم ته پاتې شو بچیم ته پاتې شو کومه بنگله کې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ته پاتې شوه باغ یې په سترګو ونه لید او د جهنم اور ته ورغی خو چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کم خوځي لاړ هغه د الله تعالی اور ته زما وروڼو د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمایي چې چا د پاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق به خلاصۍ نو ثابتې وځي هغه رزق کې چې یو نوړی پاتې دی نه مري هغه نوړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخري نو هله به مري بغیر هغې نشي مړ کېدی خو زموږ د خلقو سوچ څه دی مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړی چې زما به 200 کاله عمر زه یاره نه مرم چې هغه د 100 کالو یې هم وی نه مرم چې د 6 کالو په کټ کې پروت هم دا نه وي چې د سبا مرم چې هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت هم دا نه وي چې ما نه به ساه خېږي عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړه کړې نو په هغه ګوته یې لیکلي کفا بالموت واعظه نو چې هغې ته به یې کتل نو مرګ بہت یادېده کفا بالموت واعظه یاره وي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي نو چې ته بزرګ لدي وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما وروڼو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان ته د نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړ شي قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خو داسې نه راکنه چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل دا خو هماغه خلک دی چې یو وخت کې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت کې په دې مخ د ځمکه کاروبار کوو د چا دوکانو د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالول څوک د دې پټوره د ځمکو مالکانو چودریان خانان لوی لوی خلک چې مقبرې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي نه ځان سره کارخانهدار کارخانه یوړه نه جایداد والا جایداد یوړه نه مزدور ځان سره هغه لور او رمبې یوړه نه مولا ځان سره هغه خپل کتاب یوړه نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوپ یوړه یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل بس وړي او بد انسان ځان سره بد عمل وړي بل یو شی څوک ځان سره نه شي هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مو لیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب مې بس دا ووایه چې خره چې خلاص شو دی خو دغه لفظ لږ سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه وایي ناجوړه پروت دي په کټ کې رښتیا ووایه بیا په خپل بچي تنګ یې وکړه پې نه کټ کې پروت دی دونه څوک نه چې په ډډه یې واړئ دونه څوک نه چې د دسمات انتظام وله وکړي دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رستو تلل هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی
او چې مړ شي زه بس یاره وي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ خو وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به وایو تاسو مو مونږ بیا د خپل مړي د خلکو یاد یو که هیر شي نه یاد نه پاتې کېږي زمونږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت درجې نصیب کړي چې ما وی دا به مونږ نه څنګه هېرېږي ځکه په هر نسبت په هغه کې علم و په هغه کې تقوا وه په هغه کې بزرګي وه په هغه کې مینه وه په هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به هېرېږي څنګه لاړه هغه دی چې د مقبرې ته ورشو را یادم شي یا په سړک چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي څه دعا ورته وکړو دارنګې د هر چا پلار او مشر یو درېر ودرې خدای به په حق وي دا د مړو په ارواح خیرات شو اوس هغه شی ختم شو خو دغه د مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته په خپله وي دا زه ګاویم چې شمدید مې د کا پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وی کار نه څه دی پلار دی نو وی ځان پسې بیا کول که نه یېدار یې و ځمکه یې وه پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کول که نه یو د خدای نیکبخته تا ته پاتې شوه ته ورپسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه کومه په خپله ګټلې وه دا درته زه خپله بذات خود نوم درته نه لرم هغه ته د پلار نه پاتې خپله یې ګټلې اوس هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه مونږ ته پاتې شو زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کوو ځان پسې بیا کوه زما څه کار یاره مې د نر بچې هم ته دقسې پکار ده رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي چې دا زوی پسې اړونه کړي ځان پسې کوي خیرات کوي او د دواړو جهانو مبارک سردار ته وي یو سړی ډېر لوی مال او دولت کوي کوټې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله خپې ګرې ته کړي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ زنکدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي وی دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوي دا به پلانکي مسکین له ورکې دا به پلانکي له ورکې دا پلانکي له به ورکې وی د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وی چې دې مړ شي هغه ماده سم پلانکو دی که دې ویو که نه وي د پلانکو دی دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑونو روپو خیرات کې چې کم وخت کې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي دا خو ستاسې د طمقتي ده لکه سپې ډوډۍ وتښتئ چې منډې ورپسې وی او خوندونه کې دا وي د خدای په نوم شوه چې د خدای په نوم شوه ته ورته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم زمونږ دغه خیراتونه دي یا د مقبرې اسخات اوهو او بیا پې دا جګړې نن زه ولاړم ورته داسې غوسه رالم چې په دې خلکو مې راباندې کړه خو مې اوس به راتلویه جګړه به جوړه شي یعنې حیران په بل څیز شم نن قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعضې امامان په قهر د خدای خطا خو څه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل نوم نالم نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاسونه یې رپېدل نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه ځان یا خدایه بس ما یې دا اوس څه کوي یا د خدای نیکبخته او یو جرب جایداد مالک یې داسې کوي که دغه اسخاتون هم ستاسو بیا هغه لوبې ټوکې جګړې مګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي زما رونو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم مرګ ځان ته رایاد کړئ چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې دی مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څه وکړي چې زه مړ شم نو زما د لاسونو به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات
نو یو سړي به پس اعلان کو اے خدای مو بخښه یو اعلان وره دا فلان کې نواب صاحب وفات چې دا جنازه روانه د دې غون مردان مالک دی او لاسونه د کفن نه بار دی وګوره په لاس کې ځان سره سوړي ګوره دقه تش لاس روان دی حاجی باباجی زمون خبره کوله وی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته او په دې نیکانو ګرځیدو او دارنګي په دې بادشاہانو بم ګرځیدو هر چاته به خپل نصیحت کو وی سوات ته وسلام د سوات چې کوم والی صاحب داغه ملاقات ته ورو حاجی صاحب خلکو پیژند وی مونږ لډیر خو ډوډۍ وکړو دعوت یې را لوکو بیا حاجی صاحب ته چې حاجی صاحب مادان له قبر جوړ کړی راشه د ما قبر وګور ډیر ښه وی چې ورلو ځان ډیر خشته مزیدار د ماربلو سنگ مرمرو قبر جوړ کړو ډیر خشته خوبصورت او دا هغه تبع جوړ کړی وی دا مې وصیت کړی چې د مرشمه نو دې قبر کې وما ایږي او سیب پکې را لک تلاوت مو کا چې کوم عالم براغه او کوم حافظ براغه نیک سړی براغه نا قبر ته به کوس کو دا غدا یو سوچو او په غلحت کې به کین او جماله پکې د صورت وای دواره ته په جدا مال خدای بختو حاجی صاحب بم بوته چې برکت ته پر ما دې قبر کې مال وسو آیاتونه وای چې حاجی صاحب د قبر په خوا کې ودرېد خیر خدا سے مجاهدان ډېر کړي وی والی صاحب دې خواناش وی دې خشته قبر دې ځان له جوړ کړی ها وی صاحب ډېر اخوالي مې پکړل ډېر مزیدار وی قبر ځان له جوړه وزن قبر له جوړ کا لسکه ساده قبر ځان له جوړه ځان قبر ته جوړ کا که قبر دې ډیر مال یو ډیر مزیدار مې او توله جوړنه نو په دې قبر کې به چنجي او ماران لړمانان در باندې لګي څنګه مرمرو قبر دې دې کې به در باندې ماران لړمانان لګي او چې قبر دې کچي او د خټو ډکی او توته جوړه نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدل د جنت د باغچو باغچه څنګه مرمر څه ته وایي قبر روضه من رياض الجنه د جنت د باغچو باغچه نو د جنت د باغچې نه څنګه مرمر قبر څه شي او یا حفره من حفر النيران د جهنم د کندو کنده د بدمل سړي قبر د جهنم د کندو کنده وي ځان قبر ته جوړ کړه څه کې والی سه ځان له قبر ما جوړو وی اجي صاحب چې دا خبره وتاو کنو په خله کې ګوتونی ولا لک سات چپو وی والی صاحب چې اجي صاحب بس سترګې دراله رانا کړې څومره نیکانو بزرګانو عالمان چې مې روستي دي او د قبر کې مې کینو ټول وی چې اورل خ قبر دې پکې آیاتونه ویلي دوه امراته کړې نن چې تا کما نصیحت راتاو کنه ما دې سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر څنګه مرمنګ مروانه وي او دا هغه نه پسې ځان له استاد اونې او عالم علم وکړ هغه نه رب العالمین مولا جوړ کړ عالم ته جوړ شو دا جی سي دا یو ټکی خو چې سړی ته اثر والی دا مونږ چې جنازه کو دا جنازه مونږ دی جمعات کې نشو کول دا مونږ عیدګاه کې نشو کول دا ارچ خپل وجره دا په وجره کې جنازه نشو کول شریعت ویوي سم مقبره ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره من خلقون تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دی اوکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پوری ایثار شوی 2 قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د احد د غر عمر دی نن کومه قیرات او احد د غر ثواب برباد ک بس خلق ته ځانو خو د خدای درزار پر زمون جنازه نه دي بس خو دوا بو کو یوم دی دوا بو کو لکه دوا دی نه کړسو دا جنازه دوا وکړه سرولم تدبیر نه پښې ته اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بو پرېګل نه وخت چې مورخه کی پلارخه کی رورې دا خدای چې هغه قلحت تک وځي ناجایز هم شروع کړی مړ مړ ټینګوي دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بو کو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه سا جنازه مې وکړه ځان وته ریاض وکړه ثواب دې ټول په بوله دا مکوي دا قصه بالکل پرې جنازه خالص د الله د رضا لپاره ده
چاته روزان خایم که چا ولدي هم او که چا ونه لیدي هم خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خو یوازې مقبره کې نه زیاله ولا ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تامه بخي سبا بارم خدای بخي ټول خلک بمري تسلی ولا ورکړه تعزیه تسلی ته وي نو دوا به وکړو څوک د سخات پته مځي او څوک د مصالې پته مځي او څوک په دې ته مځي چې هغه ته به ځان وښیم چې سبا زما مړي له راشي او څوک په دې چې دله مې قبر وکړ نو سبا به د ما قبر وکړ نو جنازه پکې د خدای د رضا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه ته خدای له لاړې چې ما ځان وخو چې زه راغلی یم ته به د ما مړي له قبر یې وکړ نو ما ستا وکړ نو ته به د ما قبر کړ څوک پکې لاړل جانمات به راوړو نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کوم سړی وي چې الله اکبر هر سم تباہ و برباد عبادت نه مونږ رواجونه جوړ کړي زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت دی هغه مونږ تباہ و برباد نو د مرګ نه نصیحت دی دا چې مونږ وایو چې هلته لاړ شه او نبي علیه السلام فرمایي جنازې ته ایثار شه مړي دفنه پورې ایثار شه هغې کې غټ مطلب دی چې د قبر نه او د مقبرې نه سړی عبرت والي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د جنت البقی مقبرې ته به ته او پکې به ناست او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبي علیه السلام مبارک په کور کې نو عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې مې وکتنو او زما کوټه کې شپه وه ورپسې بار ته ووته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدایه نبي علیه السلام څه شو حضرت فاطمه رضی الله عنها کره ورغلم داسې کور یې نږدې و پیغمبر علیه السلام څه شو وی ولې مې چې بس زه خو دا ومه بار وتلی مونږ سره سودا شوه چې هسې نه چې ته خدای مکه دشمن له په مخه نه ورغلي ځکه یهودیان او دا خلق منافقان وي دشمنان نو د مشکات شریف د معجزاتو په باب کې راځي چې د نبی علیه السلام یو مبارکه معجزه دا وه چې د هغه د خولې نه به خوشبویي تله نو په کومه لاره چې به نبی علیه السلام تللی نو په هغه لاره باندې به یې خوشبویي پرېښې وه فشته خوشبویي به په لاره خوره وه نو چې کومې نږدې صحابه و هغې ته پته وه چې نبي علیه السلام په دې لاره تللی دی ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي پېژنده چې دا د هغه خوشبویي ده دا د عطر او د ګلاب په نه ده نو چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس وله چې نبی علیه السلام نشته وی بس هیبت شو جومات ته رالو اوس هغې خوشبویه پسې دوی روان شو تلو د مدینې منورې مقبرې ته ورلو غوټه نیمه شپه ده چې ورلو اوس نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دا نیمه شپه کې او کوم آیات وی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته د ما د امت له عذاب ورکې نو الله ستا بندگان دي هیڅوک دنه تپوس نشي کولی هر قسم عذاب چې ورکې ستا بندگان دي د بنده متعلق څوک د چا تپوس نشي کولی هیڅوک تپوس دنه نشي کولی وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته بخي او معافي وته کې نو خدای د لوی قدرت مالکي ګوري بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی ګورې د خپل امت دپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګوي او دعاګانې ولږ ووایي در پې فاطمه رضی الله عنها ور پرېوته او په ژړا شوه بابا ولې جاړې او ژړلې څه تکلیف چا در رسولی دی څه جل شوی دی چې نیمې شپې له مقبرې ته راغلی په سجده پروت او الله ته جاړې نبي علیه السلام مبارک سر راپورته کړ فاطمې له په سر کې خود بچې نه خو نن ډېره مبارکه شپه د شو قدر 15 شپه مبارکه شپه او ما ته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي ما وی راشه د خپل امت له خو په دې پټه تیاره کې د مقبرې په دا میانځ کې دعا وغواړه څومره دشمنان او یهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دواړو جهان مبارک سردار د نیمې شپې مقبرې ته مقبره کې ولې کوي ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې د خپل ملګري ویني دا صحابه دا مړي ویني د سړي په زړه کې لږ نور دردم پیدا شي او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبي علیه السلام د احد شهدا ولله د احد په میدان کې شهدا دفن دي یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي
او عبد الله ابن جحش رضی الله عنه، دا درې واړه یو ځای دفن دي. او لږ مخامخ بل یو قلعه ده، په هغې کې نور صحابه کرام دفن دي. یو صحابي فرمایي نبی علیه السلام لا او هغې شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته، او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدو نه رخصت علي، او خپل صحابه ځان ته مخکې کېنولو. یې ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم، ګوره مرګ ځان ته رایاد، ستاسو نه مخکې روان یم، او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي. الله دې ورسره مونږ یو ځای کړي. د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي، د شاتو نه خوږې دي، د واورې نه یخې دي، او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي، کوم لوښي پراته دي، سراحې، د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی. او نبی علیہ السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي. ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم، ستاسو دپاره روان یم، ستاسو د فایدې دپاره، او زما او ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر. د مارونو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدینه نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی. دا سنت طریقه ده. یو وخت کې نبی علیه السلام ته منع کړې وه، نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده، ورځئ اوس زیارت له. ولې اخرت درته یادوي، فانها تذکر الاخره. سړی چې ورشي اخرت سړي ته رایاد شي، خپل مړي یاد شي، خپل مرګ ورته رایاد شي، د دنیا د مال او دولت ورته راسره مخکې دا خو هر څه مونږ نه پاتې دي. او دعا به مو کې خپلو مړو ته، تلاوت به مو کې خپلو مړو ته. زنانه عموما زمونږ په وطن کې قبرونه لري خو د شریعت نه په غلطه طریقه ځي. جامه نرې، پړونې نرې، په لاره باندې بې ستري وي. عموما په مقبره کې سړي وی لکان وي، نو فتنه غوندې وي. په دې وجه زه وایم زنانه که پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لځي نو تلی شي، خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته. نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخي دی ورته، خپل کور د نفل کوي او بخي دی ورته. او نارینه له خو پکار دي چې مستقل طور د خپل پلار، د خپل مور، د خپل بچي، د خپل لور، د خپل د خاندان قبرونه له ځای دعاګانې ورته کوي، او مقبرې ته چې ګورې لږ عبرت دې اخلي. نو دا آیت مشهور دی، ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت. یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه دپاره جمدي نشي پاتې کېدی، لازمن به د مرګ سکه کوي، که دی مسلمان دی او که دی کافر دی. که مرګ مني او که نه مني خو مرګ به له خامخا راځي. خو یو ټکې دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی، نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک. یو څیز زمونږ او ستاسو له کامیابۍ دی، الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو. حقیقت دا دی. د جمعې مبارکه ورځ ده، نو په اخلاص د رب العالمین په حضور کې دا دعا کوو چې یا اله العالمین، یا رب العالمین زمونږ مرګ د ایمان مرګ وګرځوي. ډېره ښه خبره ده، الله دې تا په امتحان کې هم کامیاب کړي او د حلالو د رزق نوکري دې رب العالمین درکړي. بعضې خلکو سره ځان سره ماشومان په مخ کې سب کې، ماشومان خو جومات ته خیر دی که داسې ماشوم چې هغه د جومات په آدابو پوهېږي او راوستلې ښه دي چې دا مسله واوري، مونځ کې هم شرکت وکړي. خو د مانځه په وخت کې کوشش پکار دی چې ماشومان وروسته وي. ماشومان د مانځه په وخت کې مخکې مه کښېنئ. د نبي علیه السلام طریقه د مانځه به دا وه چې مخکې به مشرانو، بیا به عام ځوانان به د هغې نه پس به بیا ماشومانو، نو بیا زنانه به مانځه له راتلي د هغې صفونه به. نو د مانځه په وخت کې چې څومره ماشومان مخکې وي نو هغه یا وروسته ودرېږي یا بره په کوټه باندې ښېږي. او بل دا یو مسله ده چې بعضې ملګري دا راځي چې سنګ مونځ وشي نو هغوی زر نورو جوماتونو ته سنت ولري، نو که فوري ځي خو اکثر د مونځګزارو مخکې بعضې ملګري تېرېږي. نو دا ډېر لویه ګناه ده، کوشش کوي چې د مونځګزارو مخکې تېر نه شي. جومات کې د جنازې اعلان کول څنګه دي؟ اوس مونږ له ولې کار ګورې سړی؟ دا اوس کم جومات کې به منې کې مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي چې هغه جمدي و د په هغه په جومات کې چا د مړي اعلان نه شوی،
هغه به ځان له بار کوټه جوړه کړي پکې اعلانونه کوي. خو نن سبا داسې یو رواج دی نو د اودس په منځ کې به کومې دعاګانې کولی شي. څه مسنون دعاګانې یو هم پکې نشته او بعضې کتابونو دا خاص دعاګانې لیکلي دي نو که سړی هغه دعاګانې وایي نو څه بدیت یې نشته. خو د نبي علیه السلام نه پکې څه خاص دعا نه ثابته. یو سړی د دې ملک د فتنو او د دې حالاتو نه تنګ شي او د الله نه داسې سوال وکړي چې یا خدای زما ایمان نصیب کړو ما مړ کړئ، نه د مرګ سوال به نه کوي. دا وایي چې ایمان مې نصیب کړي، ایمان خو په خپل نیټه باندې نصیب کېږي، د مرګ به نه کوي. نبي علیه السلام فرمایي چې د مرګ سوال مه کوئ. ولې؟ ځکه چې که ته نیک یې نو پرې نیکي به زیاته وکړې، او که ګناهګار یې نو ممکن ده چې توبه به وباسي په وروسته ژوند کې ګناه به راته الله معاف کړي. نو که سوال سړی کوي داسې دی وکړي چې یا الله که زما ژوند زما دپاره بهتري نو ماله ډېر ژوند راکړي، او که مرګ راله بهتري نو الله مرګ راله راکړي. داسې دعا کولی شي.